मेरा नाम ज़ोहरा अवान है और मैं आप सबको दुआ और सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं यहाँ एक बहुत ही अजीम शख्सियत की जो तारीफ है मैं वो करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे शायर है, कंपेयर्ड है और अफगान से, और मेरे फेवरेट भी है, बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, शायर भी है। सो मैं उनसे भी शायरी सीखना चाहूँगी कि मैं खुद भी थोड़ी थोड़ी कहती हूँ। और मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो मुझे मेरे लिए एक शेर सुना दे प्लीज। Opening my lips with the great and holy name of Allah, the most powerful, merciful, indestructible and everlasting. Witnessing you, the great soul, over here in the freezing temperature, this really gives me another pleasure, another happiness. So I need a huge clap from you people, for you people. So I will switch to Pashto as this is the Pashtun land. Rumbejo د زهره لپاره یو شعر چې ستا د خبرو چې انداز ښکلی دی، ستا د خبرو چې انداز ښکلی دی، زما د مینې دا جواز ښکلی دی. او څوک په کونترو څوک په ځاڼو مین، خو پښتانه وایي چې باز ښکلی دی. نو دا زمونږ کیټي پیټي باز دی ښه شاهین. ډېر محترم حاجي ولی الله صاحب زمونږه ډېر خوږ مشر، د علم د فکر مشر، د دې ټولنې لپاره چې د چا کنټریبیوشن د چا نه پټ نه دي، په پریزیډیم موږ سره ناست دی. د دې تر څنګه ډېر محترم خوږ ښاغلی اکرام الله صاحب زمونږ استاز دی، او استاز هغه مقدس او زیرک فکر دی چې دی د نوو خلکو تربیت کوي، د هغو ذهن سازي کوي، هغو هم موږ سره ناست دي. نوررحمان سحر صاحب واقعي چې څنګه یې د نوم نه ځلیږي، دا د دې پښتنې سیمې د دردېدلي د ځپلي ماښامونو سحر دی، د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه. راشد خان راشد سعید زمونږ ملګری د پېښور نه موږ سره راغلی دی، او هغه په خصوصي توګه او زمونږ ټول چې څومره مشران او دا کیتې پیتې بچوړې زما ناستې په عمومي توګه ستاسو د مینې د راتګ په دې ماښام کې د کېناستو ډېره زیاته مننه کومه. او په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ماله راځي نه، نو په ما باندې ستاسو ډېر زیات احسان دی. یو شعر نیم راته بل را یادېږي، وایي چې واورې وریږي منجمد نشمه، واورې وریږي منجمد نشمه، لمبې 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 خبرې کوه. نو زه به لمبې لمبې خبرې کوم چې تاسو منجمد نشئ. او سحر صاحب یو بل شعر دی، وایي چې ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ، ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ، زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم. اوس به راځمه، زمونږ چې کوم د واده زلمی دی هغه زیشان دی، د چا د مخه چې دا غونډه را جوړه ده زیشان ایجوکیشن فاونډیشن، یقینا چې دا د دې سیمې دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ځوانانو ماشومانو دپاره یو ډېر د روښانه سباوون زیری دی. زه ډېر زیات خوشحاله یم، دا ځای لږ لرې و زمونږ نه خطا هم شو، د سعید په نیت باندې مونږ نیت تړلی و، خو بیا هم زه وایم زیشان جانه چې ستا دا کار مې ولید، دغه خلک دا مشران، نو زه دا تا ته ډېر په باور سره وایم چې ستا څه وخت څه ټایم چېرته موږ ته ضرورت وي موږ به د نیمې شپې تا ته حاضر وو، ځکه چې دا د علم کار دی، دا د فکر کار دی، او دا د پښتون وطن د سبا کار دی. نو په موږ باندې دغه باور وکړه چې د نیمې شپې موږ ته آواز وکړي نو تا ته به حاضر وو، ستا دپاره به دلته تا سره ولاړ وو. چونکې کله کله ګران شي چې ته په یو ځای باندې دوه کیټګریز ته یا دوه فکرونو ته خپل هغه اډرس کې یا خبره کې. اوس یو طرف ته ماشومان دي، بل طرف ته مشران دي، نو موږ به په دې ځای کې بیلنس ساتو چې داسې خبره وکړو چې مشران هم ځان سره یو پیغام ویسي راشده، او ماشومان هم ځان سره څه ویسي که نه، چې په خپل پیس کې پورې څه غوټه کې او مخکې لاړ شي. نو هغه ماشومان چا چې تقریرونه وګټل
هغو ته ډېره ډېره مبارکي. کم چې لږ کمزوري وو نو هغو ته زه صرف یو خبره کوم او دا زه ذیشان ته هم کومه چې باید موږ په دې منطقه باندې په خپلو کشرانو کې د کمپټیشن په ځای باندې د کنټریبیوشن کلچر عام کو. موږ مقابله ونه کړو بلکې موږ یو بل سره مرسته وکړو. او ما ته رایادېږي حاجي صاحب یو ځای کې مې یو ویډیو کته نو یو کس ولګي او کسان راوغواړي وایي تاسو راشئ هغو له پوکڼۍ ورکړي. دا بیلونز نه دي پوکڼۍ پېژنئ تاسو که نه هغه پوکڼۍ ورله ورکړي وایي چې دا پوکڼۍ وپړسوئ. هغو چې وپړسولې نو دا ټول داسې په دې سټیج باندې ولاړي او دی بیا ټولو له یو ستن ورکړي ستن او بیا اواز وکړي وایي چې د چا سره اخري پوکڼۍ پاتې شوه نو هغه سړي به ګټلي. دی صرف دا خبره وکړي چې د چا سره اخري پوکڼۍ پاتې شوه هغه به ګټلي. او دا خلک چې دي په یو بل پسې شي یو د یو پوکڼۍ ماتوي بل د بل بل د بل بل د بل. یاره داسې وخت راشي چې دا ټول هغه پوکڼۍ ماتې کړي او یوه پوکڼۍ هم چا سره پاتې نه شي. دی دې ټولو ته بیا وایي چې د سټیج ته راشئ هغو ته وایي چې یا مسلمانانو بلکې یا انسانانو ما پکې دا غږ کړی و چې تاسو د یو بل پوکڼۍ ماتې کوئ خو ما خو دا ویلي و چې د چا سره پوکڼۍ په لاس کې پاتې شو نو هغه به ګټلي. نو داسې څه امکان نه و چې تاسو ټولو سره دا پوکڼۍ پاتې شوی او تاسو ټولو ګټلی وی. ما خو پکې د ماتولو څه غږ نه و کړی. یعنې داسې سچویشن هم موږ جوړولی شو چې موږ ټول دې ګټه وکړو که موږ چېرته د یو بل سره مرسته کوو. خو زموږ ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې کله موږ ته یو کار حواله کړی شي نو موږ په مقابله کې راشو. لہذا موږ د مقابلې په ځای باندې مرستې چل زده کړو. موږ خپل د بچي په لاشعور کې دا خبره کېنو چې بچوړیا ته کله د انسانیت سره د انسانانو سره ښېګړه کې یاد ساته چې یو ذات دی چې هغه ډېر زیات لوی دی. چېرته چې زمونږ د سوچ وسط ختمیږي چېرته چې زمونږ د فکر وزر سوځي د هغه ځای نه د الله تعالی حکمت شروع کېږي. که موږ د الله تعالی د مخلوق سره مینه وکړو الله تعالی به زموږ سره مینه وکړي. زما دې بچو ته دا پیغام دی چې لوی مذهب انسانیت دی محبت لویه سجده ده. موږ به د انسانانو سره مینه کوو نو موږ سره به مینه کېږي. او دغه ټولو ماشومانو کې زه وینم چې څوک به سبا انجینري څوک به ډاکټري څوک به پایلټي په جاز کې به ورګرځي او هغه بچوړی چې دی دا واسکټې چې اغوستی دی دی به په جاز کې ګرځي وروره چشمې به یې لګولي زه به کته روان یم بوډا به یم سپینې ږیرې به مې امسا به راسره او ده ته به دی نه لاس پړقوم دی به ما ته جاز نه ودرئ ودرئ به ما ته جاز که نه که نه به ودرئ تا ته وایم تا ته ښه دا صرف په دې خاطر چې تاسو جازونه هم چلولی شئ تاسو به هم تللی شئ چې لږ تاسو سره ستاسو خبرې وکړو. اوس راځم زه ذیشان له ما ته چونکې موضوع دا راکړه شوې وه چې لایبرري دلته دې د هغې د پرانستې دستوره کوي. رښتیا خبره خو دا ده که تاسو د نړۍ تاریخ راواخلئ د اقرا نه که موږ شروع کړو د 1400 کالو نه د هغې نه به مخکې اړوزونه کوم چې زموږ سره تړلې خبرې دي هغلته هم د لوستلو د ریډینګ یا د کتاب خبره شوې ده. علم داسې ګل دی چې ریجېږي نه تل تر و تازه وي مړاوی کېږي نه. که موږ چېرته غواړو یاد وساتئ ګورئ چې د نړۍ هغه قامونه چې هغو پرمختګ کړی دی هغه مخکې تللي دي. که تاسو د مسلمانانو هسټري هم راولئ که نه دا ابو علي سینا دا جابر بن حیان دا البیروني دا کم څیزونه چې دا کیمرې وغیره یا دا ایجادات چې دا هغه وخت کې هغو کړي دي خو له بده مرغه بیا موږ علم پرېښو بیا موږ خپل د مشاهیرو د اتلانو هغه ریاضت پرېښو او کم قامونه چې د علم لمن پرېږدي نو هغه په شا باندې ځي. یورپ که نن مخکې دی اگر چې هغه زموږ دپاره رول ماډل نشي کېدی خو یورپ یو کار کړی دی او هغه کار دا دی چې هغو د علم په زور باندې ځان مخکې بوتلی دی. هغه سیال صاحب وایي چې ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. که موږ غواړو چې موږ مخکې لاړ شو موږ به د شعور نه مورچه جوړو. شعور او عقل او فهم او دانش د څه سره راځي هغه د پوهې سره راځي هغه د کتاب سره راځي هغه د قلم سره راځي. د مهذبه جنگ میدان ته به ټوپک نه وړم زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلم. پښتانه غواړي چې دیو دې ترقي وکړي موږ باندې چې کومې دا دردېدلې ځپلې ورځې راغلې دا زما ناپوهي ده. څوک یې اشر له بوزې څوک ترې لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او وخت چې په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي مانه څرمنو باسي ماله ترې څادر جوړوي. نو که زمانه څرمنو زی یاد ساتئ
په دې کې به د نورو قوتونو هم لاسي خو د ټولو نه لوی لاس چې دی هغه زما د علم د پوهې د کتاب نه رستوالی دی لرېوالی دی علم یوازینی هنر دی یوازینی اله ده چې دا ستا په ذهن کې دا شعور راولي چې ته به چیز کوېسچن کولی شي که تاسو سره علم وي په دې خاوره باندې چې څوک راځي او په سټیج ودرېږي که نه تاسو به اول په هغه باندې 200 سوالونه راپورته کوئ دا خبره ته ولیکې دا د چا کې د دې پس منظر څه دی د دې منظر څه دی د دې پیش منظر به څه نو دا د علم کمال دی او دغه علم د څه سره راځي د کتاب سره راځي او کتاب څوک ورکوي هغه لایبرري ورکوي نن چې کوم دلته د هغې پرانیسته کېږي د هغې افتتاح کېږي زه د شان ته د دوی دغه ایجوکیشنل فاونډیشن ته ډېره مبارکي ورکومه چې هم دا وړوکی بوټی چې دی ولګو اوس قافلې دی بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړو د دې نه به یوه ډېره لویه ونه جوړېږي د دې دغه علم دا څانګې چې دی دا به نه یوازې محمود آباد کې پاتې کېږي بلکې دا به په دغه پوره سیمه باندې خورېږي پښتنې نړۍ ته به ځي او دا به پوره انسانیت دپاره ستاسو یو ډېر لوی کاري لایبرري هغه ځای دی چې دلته صرف کتاب اغوستی کېږي یا کتی کېږي نه بلکې دا د ریفرنسز دپاره د ریسرچز دپاره سعد صاحب به په دې باندې ډېر ښه خبرې د ریسرچ سټوډنټ دی خپله هغه ځای کې لایبرریان استعمالیږي لایبرري د علم او د هنر هغه ګړ دی چې که موږ خپل ورک شوی تاریخ ګورو نو موږ به چېرته ځو موږ به لایبررۍ ته ځو هغلته زموږ تاریخ پروت دی هغلته زموږ معاش پروت دی هغلته زموږ سیاست پروت دی هغلته زموږ کلچر او کلتور پروت دی د دې لایبررۍ سره زه هم تاسو سره دغه واده کومه چې زما نه څومره مرسته کېده زه به کومه زما لینکس شته دی په پېښور کې مختلف ارګنایزیشن دي زه به هغو ته ویمه چې څومره کتابونه دې ته موږ ډونیټ کولی شو هغه به موږ ډونیټ کوو یو عرض به مې دا وي چې باید چې دا لایبرري چې ده دا ډایورس وي په دې کې تنوع وي یو خاص قسمه لیټریچر یا یو خاص قسمه رنګ مه رانسئ ځکه چې کله په ذهنونو کې تاسو تنوع واچوئ رنګارنګي واچوئ او مختلف قسمه علوم ورته ورکئ او هغې کې بیا کوم علم مخې ته راشي نو هغه د دنیا مقابله کولی شي نو دا لایبرري د قام لایبرري کوي دا د ولس لایبرري کوي دا د انسانیت لایبرري کوي نه چې د یو خاص مکتب لایبرري دا به بیا محدود نه پاتې کېږي او زموږ مرستې به هم تاسو سره جاري وي زه به یوه خبره بیا د زهره په اړه باندې کومه دا صرف په دې بنیاد چې دا ماشومه څنګه چې سهار صاحب ووایي چې د دې خوښه ده دا زما د دې نه ډېره مخکې خوښه شوې وه دا موږ یو بل ځای کې لیدلې وه د دې اکټیونس د دې شارپنس او دا د تاسو ټول ماشومان لکه دا یو مثال دی یو رول ماډل دی هغه په دې بنیاد چې په موږ ټولو کې دا جذبې راوپالېږي بل د دې چې کوم هغه دې خبره وکړه که نه سټریسز اینډ پازز په لفظونو باندې کمانډ د هغې جوړښت نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ما ته لایقزاده صاحب دغه یو شعر رایاد شو چې زما د قام غیرت مړ شوی نه دی زما د قام غیرت مړ شوی نه دی خو د ملالې یو قربان غواړي نو دغسې ماشومانې چې وي او دا خبره هم تاسو دا ماشومان دا مشران زمونږ د والدین محترم په ذهن کې وساتئ چې هغه قام باچا خان بابا به وي چې که تاسو غواړئ چې ستا دغه قامونه یا یو قام څومره مهذب دی نو تاسو وګورئ چې د هغه د خپلو زنانو سره د میرمنو سره یا د ښځو سره کومه رویه ده او دغسې د عربو په خاوره باندې که موږ ګورو چې لونه به ژوندی ښخېدې نو د هغې مخنیوی چا کړی دی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم او چې د دنیا ټول دانشوران په دې باندې متفق دي چې هغه د دنیا د ټولو نه عالم او فاضل انسان و لہذا که موږ غواړو چې قامونه د پرمختګ وکړي یو طرف ته خو به چې څومره رانه کېږي د ځوانانو دپاره به د علم د مکتب د پوهنتون دروازې خلاصو خو بل طرف ته به موږ میندې ایجوکیټ کوو میندو له به تعلیم ورکوو دا خبره زه بیا کوم او هر ځای کومه چې د بچي لومبۍ درسګاه چې دی د هغه د زده کړې لومبۍ غېږه چې د هغه د مور غېږه ده نو چې یوه مور بې علمه وي هغې ته پوهه نه وي د هغې ایکسپوژر نه وي هغه د بهر دنیا نه خبر نه وي نو هغه بچی به څنګه قابل شي موږ په ټوله ورځ په مزدورو کې وو په دیاړو کې وو څنګه چې زموږ د یو ملګري ووي د سرو سپینو په وطن کې د سهار صاحب بچي ډېر ښه کلام ووي چې په هغې کې د غربت کرښې زموږ په مخ باندې ښکاري زموږ وسایل چېرته لاړه زما نختر زما چینار زما اوبه زما زمرود چېرته لاړه او په دغه موقع چې د سیراج صاحب دا شعر ونه ویمه
نو دا قصه به دومره انصاف ورسره نه شي. سراج صاحب وایي چې ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو باران وکړو، تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. نو که موږ غواړو چې د خپلو زمرودو د امرودو د وسایلو نه خبر شو، نو موږ به خپله مور خبرو. دغه مور به بیا زما بچي ته په لاشعور کې دا کښېنوي چې بچیا که ته ترقي غواړې نو ستا وسایل به ستا وي، په هغې باندې به ستا اختیاري، ته به هله د قانون مقابله کولی شي. زما به غري په هغې کې به زما پښتون ورور یا څوکیداري یا به پکې صفایي والی ټیکهدار به هم د بل ځای، هغه څیز به لیز به هم د بل چای. دغه ټول څیزونه زما اختیار دی، خو زما بې علمي، زما ناپوهي هغه ما د هغې نه لرې کوي. او د صابر صاحب هغه شعرونه چې څه د جلسې، څه د جلوس، څه د غذا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان. او په میدان ما جنګوي، ما له شاباسۍ راکوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. نو که موږ د میدان ویش غواړو که نه، علم، هنر او پوهې ته به موږ لاس ورکوو. دا خبرې زه اوږدومه ځکه نه چې یخ دی، ستاسو نور هم امتحان نه اخلمه او ځان هم ډېر نه ستړی کومه. دغه درې اخري خبرې خپل په پلو پورې غوټې کوي، که زمونږ مشران دي، که کشران دي، که په پریزیډیم باندې ناست زمونږ ډېر ښاغلي دي. یوه خبره دا ده چې مونږ تر هغه پورې اشرف المخلوقات نو، مونږ انسانان نشو کېدی تر څو چې مونږ خپل د ذات د دایرې نه راتېر په یو سپېڅلې جذبه، په یو اخلاص باندې د بل انسان سوچ نه کړی. یوه دا خبره. دویمه خبره ده چې که زه دغه ماشومان داسې اون نه ګڼمه چې دا زما خپل ماشومان دي، دا زه اون نه کړمه، دا زه فیل نه کړمه، که دا ماشوم سبا خدای دې نه کړي غل کېږي، ډاکو کېږي، غلا کوي، د چا ګریوان ته لاس اچوي، نو د ټولو نه لومبی قصور زما دی، ځکه چې ما د ده تربیت نه دی کړی، ما دې اون کړی نه دی. راځئ چې د قام بچي خپل بچي وګرځو، دغسې به دا معاشره په مجموعي توګه باندې ښه شي. او اخري خبره زمونږ دا ده چې که زیشان دی، که زمونږ بل ملګری دی، څوک چې هم د علم، د هنر، د یووالي، د اتفاق او د انسانیت خبره کوي، باید چې موږ هر قسمه بغض، کینه، بدنیتي، تنګ نظري شاته کېدو. زه دې دا نه وایم چې زیشان د پلاني زوی دی، زما خو د ده سره په پلانۍ خبره اختلاف دی، لہذا که دی اوس سکول هم خلاصوي، که دی لایبرري هم خلاصوي، نو زما د ده د هر څه سره اختلاف دی. نه، دا عقل نه دی. د زیشان سره زما زر اختلافات صحیح، خو که دی یو ښه کار کوي نو دا علم دی چې د ده د ښه کار سره زه ودرېږم. زه اکثر راشد ته وایم چې که یو پیره زما او د ده څه اختلاف راغی نو هغه په بله خبره بیا موږ ماښام راتلو ریډیو ته پروګرام له، نو دی لږ خفه و. دته مې راشده دا ریډیو زموږ بیل چپټر دی او هغه د یونیورسټۍ اختلاف بیل چپټر دی، په ریډیو کې به زموږ روغه جوړی، هغه حساب کتاب به بیا کوو. لہذا په لایبررۍ کې، په سکول کې یا کلیکټیو چې زمونږ کې ذمهوارۍ دي په هغې کې به زمونږ اتفاقي نظام به ودرونه، هغه به مخکې بوځو، باقي چې کومه خبرې هغه به په ټیبل ټاک باندې حل کوو، هغه به په مشوره باندې حل کوو. زه به درنه اجازت غواړم اول د صابر صاحب یو دوه درې شعرونه وایم او بیا خپل شعرونه وایم، ناوخته هم دی. صابر صاحب وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. او جاوید شاه درمان صاحب وایي چې د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه. باید چې موږ د ټوپکو کلچر ختم کړو. زه د لنډ بهر یو کلام وایم، یو خبره ده ښه دغه شعرونه به د یو دپاره وایم، دغسې وایم زمزمه کوم نه، صحیح ده. وایي چې سوچ دا د پښتني پیغلې یو درد دی، دا د هم زهراګل زمونږ د کتې پتې بچوړې ته ډالۍ وي چې سوچ جانان راځي راځي زه به سرتوره یم، سوچ جانان راځي راځي زه به سرتوره یم، مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یم. او زما بخمل ګېډۍ ګېډۍ زلفې فیرنګ وایستې چې عجب خان راځي راځي زه به سرتوره یم. او بیا وایي چې د قندهار د پیغلې چغه تر خیبره راغله، د قندهار د پیغلې چغه تر خیبره راغله، زمونږ چې ځوان راځي راځي زه به سرتوره یم. او د تسنس شوي
پښتنو د پیوستون څوک دی نور چې باچا خان راځي راځي زه به سرتوره یم او نه مې شال لون شو نه مې ستا شړۍ لمدولې ده بیا چې باران راځي راځي زه به سرتوره یم او دا غټې غټې رڼې اوښکې دا سبق ورکوي چې مې افغان راځي راځي زه به سرتوره یم خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم